الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. ورانو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په مخکې درس کې مونږ د ایمانیاتو په باره کې خبره کړې وه او مونږ ویلي وو چې ایمان شپږ ارکان لري. په شپږو ارکانو کې تر ټولو مهمترین رکن چې کوم دی هغه ایمان بالله دی او په ایمان بالله کې مونږ شپږ خبرې هغه کړې وې چې پنځه خبرې چې په دې کې به مونږ پنځه شیان وایو. د هغې نه اول کومې چې هغه مونږ د الله پاک موجودیت په باره کې خبره کړې وه او دویم د الله پاک جل جلاله صفات چې کوم یو د الله پاک صفات دي. صفات خو موږ مخکې ویلو چې ډېر دي خو هغې کې موږ یو څو خاص انتخاب کړي وو چې هغې باندې موږ بحث وکړو. نن درس چې موږ کوم یو دی هغه موږ را شروع کړی وو د الله پاک د لطافت یو صفت د الله پاک لطیف دی. لطیف موږ معنا کړو چې دوه معنا ورلري، یو مهربان معنا ورکوي او دویم معنا باریک بین دی. په دې باره کې موږ ساینسي معلومات وړاندې کړو چې الله پاک جل جلاله هغه ذات دی چې دومره باریک بین دی چې د یو ملیمتر په تریلیون قسمت باندې هم پوهیږي او نن ساینس اله هم دومره کړي دي چې یو ملیمتر چې په کله په هغه باندې بدلیږي په زرو برخو میکرون شي، بیا میکرون چې په زرو برخو باندې تقسیم شي هغې ته نانومتر وایي، نانومتر چې بیا په زرو برخه باندې یعنې میلیاردمه برخه شي هغې ته بیا پیکو وایي او پیکو چې بیا په زر برخو وي چې پنتو ورته ویل کېږي. نو دومره ساینس علم دومره کړي چې تر دې ځایه پورې رسولی د اندازې دپاره په دې شي اندازه کېږي د واړه شیان چې کوم یو اتوم دی حجره موږ تاسو ویلي چې اتوم د لسو نه تر سلو پیکومترو پورې دا قطر لري. اوس نن راځو موږ دې خبرې ته رسېدلي وو چې د بیولوژي په لحاظ باندې یا د فزیولوژي په لحاظ باندې انسان وجود یا د ژوندیو موجوداتو وجود چې کوم یو دی بدن دا جوړ شوی د حجراتو نه. دا خپله حجرات ځینې واړه دي ډېر او ځینې غټ دي. دا خپله هګۍ چې موږ تاسو بازار کې ګورو دا خپله یو حجره ده. نو دې کې واړه هم شته او غټ هم شته. داخل د حجره کې چې کوم یو دی حجره خپله د درې مهمو برخو نه جوړه شوې ده. یو د هغې هغه غشا ده چې کوم یو پوښ دی دې ته سیل ممبران ویل کېږي. یو د هغې داخل کې چې کوم مواد دي هغې ته ویل کېږي سایتوپلازم او د دې په داخل برخه کې بالکل په منځ کې یو ساختمان د هغې ته ویل کېږي هسته یا نیوکلیوس ورته ویل کېږي. موږ او تاسو درس په صرف په دې دوه برخو کې یو دا چې خپله د حجرې په داخل کې داسې غړي شته داسې ارګانونه ورته ارګانلز ورته ویل کېږي په فزیالوژي ژبه کې. دې کې به ځینې شیان داسې دي چې هغه دومره مهم ساختمانونه دي حال دا چې په عادي میکروسکوپ هغه نه لیدل کېږي خو هغې کې لکه رایبوزوم یو ساختمان یو ارګانل دی، یو مایتوکندریا یو ساختمان دی چې هغه خپله په دې عادي میکروسکوپونه چې کوم بازار کې به دې نه لیدل کېږي بلکې د هغې دپاره یو غټ میکروسکوپ چې الکترون میکروسکوپ دی هغه پکارېږي چې هغه یو شی 1 میلیون چنده غټوي او بیا ښکارېږي. دا خپله میتوکندریا چې د داخل د حجره کې شته دې ته پاور پلانټ ویل کېږي. په دې کې انرژي جوړېږي یعنې د حجرې په داخل کې څومره انرژۍ ته ضرورت دی په خپله مایتوکندریا به د داخل کې جوړوي. داسې یو شی چې په سترګو نه لیدل کېږي په عادي میکروسکوپ نه لیدل کېږي د هغې دومره کوچنی او دومره وړوکی دی خو په هغې کې خپله یو غټ پلانټ یو غټه فابریکه لګېدلې ده چې په هغې کې باقاعده د دې حجرې او د دې بدن څونه انرژي چې پکارېږي دا په دې پاور پلانټ کې او په دې مایتوکندریا کې جوړ کېږي. په دې کې ځینې انزایمونه دي خاص ساختمانونه دي چې هغه اصلا په ډېرو په دې عادي میکروسکوپ قابل د لیدن نه بلکې الکترون میکروسکوپ په واسطه باندې چې ولیدلی شي. نو داسې سړی فکر کوي چې په داخل دی د حجراتو کې سایتوپلازم کې چې کوم غړي دي مایتوکندریا او رایبوزوم او نور شیان دا دومره کوچني دي دومره هغه دي چې دا په اوس عادي شیانو نه لیدل کېږي. نو هغه ذات او هغه الله جل جلاله چې دا پاور پلانټ یې جوړ کړی دی دا رایبوزوم یې جوړ کړی چې هلته د انسان د بدن مهم پروتینونه هلته جوړېږي. نو سړی فکر وکړي چې ساینس علت دومره توانېدلی چې دا شیان کشف کړي دی اندازه معلومه کړي او هغه ذات چې دی په خپل قدرت باندې جوړ کړي دي نو تاسو فکر وکړئ د هغه لطافت او باریک بیني به څومره زیات دی.
بیا د دې نه چې موږ او تاسو لاړ شو داخل د هستې ته، د هستې په داخل کې یو ډېر مهم شی موجود دی. مخکې مو د درس کې موږ صرف اشاره ورته کړې چې هغه ته ویل کېږي ډي ان اے. دا ډي ان اے اصلا د دې هستې په منځ کې د وظیفه دا ده چې د حجرې څومره کارونه چې دي دا ټول کنټرولوي. لکه د موږ بدن ټول کنټرول د مغز په لاس کې دی. په داخل د حجره کې چې کوم ډي ان اے د ان اے خپله وظیفه دا ده چې د حجرې ټول فعالیتونه فنکشن چې ورته ویل کېږي هغه دا ټول همدا کنټرولوي. د قوماندې نه غیر هېڅ هم نشي کېدلی. خپله ډي ان اے چې کوم یو دی دا یو تار غوندې دی، مارپیچ تار داسې تاو شوی دی چې په دې کې 2 کسانو د نوبل جایزه هم اخیستې چې کله دا ماډل پیش کړی هغه ته ملل متحد ته، نو هغوی دواړو ته نوبل جایزه ورکړه چې تاسو دومره وتوانېدله چې د ډي ان اے هغه ساختمان چې دی هغه تاسو کشف کړه. دا ډي ان دا خپله چې کوم ډي ان اے دی دا مارپیچي شکل لري او دا بالاخره تاویږي دې نه یو شی جوړېږي هغه ته ویل کېږي کروموزم. د انسان په داخل کې چې څومره صفات د پلار او مور نه لاندې نسل ته نقلیږي، دې اصلي هغه د نقلېدلو عامل چې کوم دی دا خپله د کروموزم دی. خو په کروموزم په داخل کې بیا یو نور ساختمانونه دي واړه هغه ته ویل کېږي جینونه. دا خپله ډي ان اے جوړ شوی د مختلفو جینونه. په یو حجره کې د 100,000 نه نیولو تر 1,38,000 پورې جینونه موجود دي. نو دا هر یو جن دوه غلري یعنی 2 جینونه یو صفت، لکه د سترګو رنګ 2 جینونه هغه کوي، د ویښتانو رنګ، د پوستکي رنګ، دغسې دا نور څونه وجود کې چې کوم ساختمانونه صفات دي دا د جینونو په واسطه باندې دا نقلیږي. نو په یو حجره کې د 100,000 نیولې تر 1,28,000 پورې جینونه موجود دي. اوس راځئ چې دا جین ولټوو چې دا جین خپله څه شی دی، دې کې څومره دی. د علماو نظر دا دی د فزیولوژي او د نور هغوی وایي چې یو جن کې تاسو ښه واورئ یو جن کې 302 تریلیونه مالیکولونه موجود دي. یو مالیکول چې 2 اتومه سره یو ځای شي په کیمیاوي لحاظ باندې هغې نه یو مالیکول جوړیږي. نو تاسو فکر وکړئ چې دا یو جن چې هغه جن خپله د عادي میکروسکوپ باندې قابل د لیدلو نه دی، بلکې هغه په الکترون میکروسکوپ باندې لیدل کېږي. هغه جن کې 302 تریلیونه مالیکولونه موجود دي دا یو جن کې. نو تاسو فکر وکړئ چې دا 302 تریلیونه مالیکولونه څنګه یو ځای شوي دي، څنګه راغلي، دلته څومره په ترتیب ایښودلی شوي. که دې کې جزئي ترین تغییر راشي په خپله په ساختمان کې تغییر راشي. موږ او تاسو په دې اوس هغه کې زندګۍ کې موږ او تاسو زراعتي انجینري لرو، هغې ته جینیټیک انجینرینګ ویل کېږي چې دا موږ او تاسو ترکاریان دا رومي بانجان یا پیاز یا نور ترکاریان چې موږ او تاسو لرو، ځینې موږ او تاسو ورته وایي دا زراعتي دی او ځینې وایي دا وطني دی. دا زراعتي وطني کې فرق دا دی چې زراعتي وطني چې کوم دی په عادي لحاظ باندې په دې هغه کې ژوند کې همغه وي، خو په زراعتي کې صرف په جینونو کې تغییر راولي. یو جن په بل ځای کې بل ځای ته بوځي نو هغې کې تغییرات راولي. حتی دا په حیواناتو کې هم شوي دي چې استرالیا کې یو هغه جوړ شوی دی چې کوم پسونه چې د غوښې دپاره هغه کېږي د هغې د هغه غوښې جینونه زیاتوي او د واز دی او د چربي هغه کوم جینونه چې دا کموي، دا دې کې تغییر راولي. نو که چېرته دې جینونو کې صرف تغییر مخکې وروسته شي نو معنا دا چې په خپله په ساختمان کې تغییر راشي. دغسې په زراعتي ترکاریانو میویانو کې چې کوم تغییرات راځي دا په جینیټیک انجینرینګ پورې مربوط دي چې په جینونو کې تغییر راولي. نو هغه میوه چې کوم یو وطني وړی خو چې زراعتي شي غټه شي بازار کې خرڅېږي، اګر چې خوند یې بدلېږي ځکه هغه شی چې خپله په هغه کیمیاوي پروسس باندې وړاندې لاړ شي د هغې ټول هغه خوند او خوږوالی او ټول شیان پکې. خو که په زراعتي شکل باندې لاړ شي لکه موږ او تاسو چې په دیګ بخار کې یو شی پوخ کړو د هغې خوند او د دیګ خوند فرق لري. هغه وجه دا چې هغه حرارت درجه نورمال چې کوم یو ځي هغه یو پروسس یو غیر نورمال چې بل پروسس. نو یو مسله دا شوه چې دا جن چې خپله په الکترون میکروسکوپ باندې ایله قابل د لیدلي په دې کې 302 تریلیونه مالیکولونه استعمال شي او دا مالیکولونه په یو خاص ترتیب باندې لکه موږ الفبا چې وایي الف ب ج م ت تر ی پورې دا الفاظ داسې منظم دي. دغسې چې هلته کوم یو شیان جوړیږي د هغې دپاره خپله ابجد حروفو په حساب باندې دا مالیکولونه سره هغه کېږي. نو داسې فکر وکړئ چې داسې ذات داسې الله چې دغه مالیکولونه په منظم ترتیب سره ایښي دي او که دې کې جزء ترین تغییر راشي هلته په ساختمان کې او په جوړښت کې تغییر راځي. دا یو جز و چې د خپله جن دومره وړوکی دی چې په الکترون میکروسکوپ ایله قابل دید دی او په دې کې 302 تریلیونه مالیکولونه استعمال شوي او دا مالیکولونه په یو منظم شکل هلته ایښودل شوي. دا چا جوړ کړي؟ دې خالق څوک دی؟ دې تدبیر کوونکی څوک دی؟ هغه ذات دی چې موږ او تاسو د هغې دپاره د ایمانیاتو درس دلته وایو.
دویمه مسله چې په هسته کې د هغه د ډي ان اے ده موږ تاسو دلته عام اورېدلي دي چې کله په چا کې شک پیدا شي مړی نه پیژندل کېږي یو سړی ډېر زیات وسوځېږي څوک نه پیژني دا به څوک وي نو دستي د هغې نه یو برخه اخلي لابراتوار ته وړي په لابراتوار کې ډي ان اے چک کوي دا ډي ان اے د هغه د خاندان سره چې ورور یا مور یا ور پلار هر څوک د هغه سره مقایسه کې چې کله مقایسه کې معلومیږي چې دا دی که نه دی که چېرته د هغې خاندان سره ډي ان اے مشابه و نو معلومیږي دا د همدې خاندان سړی دی او که چېرته ډي ان اے کې فرق معلومیږي چې دا د دې خاندان سړی نه دی بیا وایي چې دا سړی نه دی دا بدل دی دا د پلان کې نو تر څو پورې چې په چا باندې شک راځي خلک وایي چې ما څوک ورک شوی د هغه اخلي لاړې اخلي په دې لاړې کې ډي ان اے شته هغې نه معلوم خپله ډي ان اے ساختمان څه قسم دی د علماو نظر دا دی یو مالیکول ډي ان اے یو مالیکول ډي ان اے چې دا خپله ډي ان اے چې په دا هسته کې وجود دا په د میلیاردونو مالیکولونو نه جوړ شوی دی په دې کې یو مالیکول که موږ او تاسو راوباسو راواخلو او دا راوسپړو په دې باندې تحقیق وکړو د ساینس د علماو فزیولوژي د علماو نظر دا دی چې په دې یو مالیکول ډي ان اے کې چې کوم مواد استعمال شوي دي